دا باباگان دا پیران دا مزارونه دا هیڅ شی هم نه دي د چا نه چې غواړئ یو دی الله. خبره واورئ محترم، د زړه علاج شیخ محترم چې څنګه ووی دا په قرآن باندې کیږي. په څه باندې؟ قرآن باندې. څه باندې؟ یخ شه یخ وده کېږئ ما په څه باندې؟ قرآن باندې، د الله په کلام باندې، د رسول الله په فرمان باندې دا علاج کیږي. زه به تاسو ته واقعه د هغې مشرکانو چې کوم سرداران د کفرو د هغوی بیان کم. د هغوی کار دا و چې هغوی به رسول الله ته څوک نه را پرېښودل. دا به یې وی چې دا ساحر دی، دا مجنون دی، لیونی دی، دا چې کوم دی جاه و جلال غواړي، دنیا غواړي، دی پسې شوی دی. د دې خبره ما اورئ. هغه خلک چې به کله د رسول الله خواته رالل صلی الله علیه وسلم د هغې سره به کېناستل، قرآن به یې واورېدو، د رسول الله خبرې به یې واورېدې، هغوی به ایمان راوړو، تأثر به یې ترې واخیسته. وجه یې دا وه چې هغې طبیب ته ورغلي وو چې هغه د روحاني علاج لپاره الله را لېږلی و. هغې معالج ته ورغلي وو چې هغه الله د دې دپاره را لېږلی چې زما او ستا زړه، زما او ستا ایمان دا په دې باندې برابر کی، زما او ستا عقیده په دې باندې برابر کی چې نشته لایق د بندګۍ سوا د الله نه. دا باباګان دا پیران دا مزارونه دا هیڅ شی هم نه دي. د چا نه چې غواړئ یو دی الله، څوک چې ورکوي یو دی. دا باباګان هیڅ هم نشي کولی، نه بچي شي ورکولی، نه مال شي ورکولی، نه ستا نه څه نقصان دفع کولی شي. که چرته دوی دا کارونه شو کولی دوی به د ځان دپاره زندګي غوره کړې وې، عمر به یې ورکړی وې، نه به خلکو په دوی باندې خاورې اچولي. هغه نبي چې کله رالی قرآن بیان کو، خلکو د هغوی نه تأثر واخیستو، زړونه برابر شو، خلک مؤمنان شو، اسلام طرف ته رالل.